سلامونه ستړي مشه د ریفلیکشن افغانستان خبري سټوډیو د پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورو. د بایدن او نتنیاهو ټلیفوني خبرې اسرائیل وايي پر ایران ځوابي برید به مرګونه دقیق او ناڅاپي وي. سپینه ماڼۍ وايي د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا پر دغه هیواد د ایران لخوا د تیرې اونۍ راکټیز برید په کلکه غندلی او د اسرائیلو د امنیت ټینګښت ته یې د امریکا ټینګه ژمنتیا ښودلې ده. د امین ګنډاپور په مشرۍ پلاوی ټاکل شوی چې د پښتون قومي جرګې په اړه له پی ټي ایم سره مذاکرات وکړي. د خیبر پښتونخوا عالی وزیر سردار علي امین ګنډاپور په مشرۍ ناسته پای ته رسېدلې او پریکړه شوې چې په مشروط ډول د پښتون ژغورنې غورځنګ ته د جرګې اجازه ورکړل شي. پکتیا ولایت کې په څه باندې 3 میلیون افغانیو د یو کانال د جوړېدو چارې پیل شوې. مسؤلینو په خبره دغه کانال چې 300 متره اوږدوالی لري د زرمت ولسوالۍ اړوند ګوتیخیلو کلي کې جوړیږي او افغان کورنۍ له ایران او پاکستان څخه راستنې شوي. د چارواکو په خبره پرون 33 کورنۍ د تورخم، 25 کورنۍ د سپین بولدک، 113 کورنۍ د هرات د اسلام کلا او 4 کورنۍ بیا د نیمروز ولایت د ورېښمو پله له لارې هیواد ته راستنې شوي دي. اوس هم پوره خبرونه. بایدن او نتنیاهو ټلیفوني خبرې اسرائیل وايي پر ایران ځوابي برید به مرګونه دقیق او ناڅاپي وي. سپینه ماڼۍ وايي د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا پر دغه هیواد د ایران لخوا د تیرې اونۍ راکټیز برید په کلکه غندلی او د اسرائیلو د امنیت د ټینګښت یې د امریکا ټینګه ژمنتیا ښودلې ده. سپینه ماڼۍ زیاته کړې چې منځني ختیځ کې د پراختیا په لړ کې د ایران توغندیز برید او هغو ته د اسرائیلو احتمالي ځواب د دغو نیم ساعته ټلیفوني خبرو چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کمالا هاریس هم پکې حاضره وه تر ټولو مهمه موضوع وه. اخوا د امین ګنډاپور په مشرۍ پلاوی ټاکل شوی چې د پښتنو قومي جرګې په اړه له پی ټي ایم سره مذاکرات وکړي. د خیبر پښتونخوا عالی وزیر سردار علي امین ګنډاپور په مشرۍ ناسته پای ته رسېدلې او پریکړه شوې چې په مشروط ډول به د پښتون ژغورنې غورځنګ ته د جرګې اجازه ورکړي. نور حال د نصرت الله سیال په راپور کې اورو. قومي عدالت के नाम से ځینو سرچینو بي بي سي ته ویلي چې په دې ناسته کې ټولو سیاسي ګوندونو او ایالتي وزیرانو د ښاغلي ګنډاپور په مشرۍ ایالتي جرګې ته واک ورکړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره د پښتنو قومي جرګې په اړه مذاکرات وکړي. سرچینه وايي په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې دغه غورځنګ ته ځینې شرطونه وټاکل شي او د هغوی تر منلو وروسته باید د پښتنو قومي جرګې تر سراوي اجازه ورکړل شي. لا معلومه نه ده چې دغه پلاوی به له څه ډول شرطونو سره له پی ټي ایم سره مذاکرات پیلوي، خو سرچینې ویلي چې د شرطونو په اړه مشوره روانه ده. د یادولو ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په کور کې په دې نننۍ ناسته کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په ګډون د ایالتي او مرکزي حکومت چارواکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو ګډون کړی و. ښاغلي ګنډاپور هیله څرګنده کړې چې دغه پلاوی یا ایالتي جرګه به روان وضعیت ته د یو سوله ییز حل په موندلو کې بریالی شي. د پاکستان حکومت وروستي ګامونه ښیي چې د اکتوبر پر 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا رابلل شوې د پښتنو قومي جرګه په هیڅ حال کېدو ته نه پرېږدي، خو په ځواب کې پی ټي ایم وایي چې دغه غونډه به په هر صورت کوي. حکومت په دې لړ کې دغه سازمان باندې بندیز هم لګولی دی. تر اوسه د پولیسو له لوري د جرګې ډګر ته پر رسېدلو کسانو ډزو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او تر شاوخوا 10 ژوبل شوي دي. پولیس وايي قهرجنو خلکو په خیبر ولسوالۍ کې د دوی هم یو موټر سوځولی دی. د پاکستان حکومت لخوا د جرګې مخنیوي لپاره په خلاص مټ عملیات په 15 اکتوبر هغه مهال پیل شول چې پولیسو د غونډې پر پنغالي برید وکړ او هلته لګول شوي خیمې یې وسوځولې او نور ترتیبات یې هم ړنګ کړل. خو د پی ټي ایم غړي وایي چې د ریاست لخوا دغه ګامونه څو اونۍ وړاندې هغه مهال پیل شوي دي چې علي وزیر یې په اسلام آباد کې ونیو او د محکمې لخوا د څو وارې خوشي کېدو پر امرونو سربیره یې هم بند کې ساتلی دی. د پی ټي ایم مشر منظور پښتین د پښتنو د قومي جرګه 3 میاشتې وړاندې په جولای کې اعلان کړی و او پکې د خلکو د ګډون لپاره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په خپله ګرځېدلی او له ولسونو سره یې لیدلي دي.
ټاکل شوی د پښتنو قومي جرګه سبا جمعه په خیبر کې پیل شي، خو د پاکستان مرکزی حکومت پر دغه جرګې او پښتون ژغورنې غورځنګ بندیزونه لګولي دي. پرون د پښتونخوا په ګڼو سیمو کې دغه جرګې ته تلونکي خلک منع کړل شوي، خو ګڼ شمېر خلکو ځانونه رسولي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د چهارشنبې ماښام ناوخته پر خپله فیسبوک پاڼه یو خپره کړي پیغام کې ټینګار کړی چې د جرګې د ترسره کېدو پلان پر خپل ځای دی او خامخا به کیږي. ښاغلی پښتين په دغه پیغام کې وایي جرګه موږ نه پرېږدو. پښتونه که په 11 تاریخ د ټولې دنیا قوتونه هم سره یوځای شول او دوی برید وکړ، یو کار کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه جسدونه هلته پراته وي. تر دې پرته د دې جرګې د کینسل کولو بل یو چانس هم نشته. اوس هم څو لنډ خبرونه میوند دریځ در وړاندې کوي. ستړي مشئ، زه میوند دریځ یم. د سرپرست حکومت اقتصادي مرستیال په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د فاریاب ولایت د توتي میدان د ګازو د ایستلو تړون له یوه ازبکستاني شرکت سره د 10 کلو لپاره لاسلیک شوی دی. د دې تړون له مخې قراردادي شرکت به په لومړي کال کې 100 میلیونه ډالره پانګونه کوي. د پکتیا ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت کې په څه باندې 3 میلیونه افغانیو د یوه کال د جوړېدو چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا دغه کانال چې 300 متره اوږدوالی لري د زرمت ولسوالۍ اړوند کوتخیلو کلي کې جوړیږي. چینایي پانګوالو ویلي چې د مساینک د کان په لومړۍ برخه کې به له 5 میلیارډه ډالرو څخه زیاته پانګونه وکړي. د ارګ لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د مساینک کان د لومړني قراردادي شرکت رئیس سونګونګ بینګ او ورسره ملپلاوي د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره د دغې پانګې په اړه خبرې کړې دي. د کډوالو رسندونکو چارو وزارت وایي چې تېره ورځ 260 افغان کورنۍ له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې دي. د چارواکو په خبره پرون 33 کورنۍ د تورخم، 25 کورنۍ د سپین بولدک، 113 کورنۍ د هرات د اسلام کلا او 4 کورنۍ بیا د نیمروز ولایت د ورېښمو پله له لارې هېواد ته ستنې شوې دي. د فراه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې سږکال په دغه ولایت کې په 1501.2 هکتاره ځمکه انار کرل شوي چې د تیر کال په پرتله حاصلات زیات شوي دي. د مسؤلینو په خبره له یادې ځمکې څخه به 18.5 ټنه حاصلات ترلاسه شي چې په ټوله کې 138,902 ټنه اټکل شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد د مجرمو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي او ډیر ژر به نور کسان هم وباسي. نانسي فیزر د څرګندونې پرون د دغه هیواد په پارلمان کې کړې دي. نوموړي ټینګار کړی چې مجرم پناه غوښتونکي په جرمني کې ځای نه لري او هرومرو به ایستل کیږي. بل پلو بیا د سرپل ولایت ځایي چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز کې د 210,000 ډالرو په لګښت د اوبو رسولو یو کانال د جوړولو چارې پیل شوې دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه کانال چې 300 متره اوږدوالی، 90 سانتي متره سور او 80 سانتي متره لوړوالی لري، د FIO موسسې په مالي ملاتړ جوړیږي. بل لوري ته بیا د کډوالو رسندونکو چارو وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې دغه وزارت سرپرست د اروپایي ټولنې له سفیر سره کتلي او د افغان کډوالو پر وضعیت او مرستو راجلبولو ورسره خبرې کړې دي. خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه کتنه کې دواړو خواو د ګډ میکانیزم رامنځته کولو په موخه د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو هم هوکړه کړې ده. د هرات ولایت د ښاروالۍ مسؤلین خبر ورکړی چې دغه ولایت د مرکز په 14 او 14 ناحیه کې د 2 رغنیزو پروژو د جوړولو چارې پیل شوې دي. د مسؤلینو په خبره د هرات ښاروالۍ له لوري د 19 میلیونه افغانیو په لګښت په یادو پروژو کې د سړک اساسي قیر کول او د یو کانال د کانکریټ اچولو او رغولو چارې شامل دي چې د جوړېدو چارې به په 3 میاشتو کې بشپړې شي. او د پای خبر دا چې اوکرایني پوځیانو خبر ورکړی چې د روسیې په جنوب کې د کراسندار په سیمه کې د سلګونو بي پیلوټ الوتکو زیرمه له منځه وړې ده. اوکرایني چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو د اوکتیابرسکي سیمې ته څیرمه د شاهد په نوم د ډرون د ذخیره کولو پر اډه برید کړی دی چې هلته شاوخوا 400 بي پیلوټ الوتکې ساتل شوي وي. دا و خبرونه. له تاسو ټولو په ډیره مننه سره زموږ د خبري مسایل پر همدې ځای ته رسیږي. ښه وخت لرئ. الله مو مل شه.